د پښتونخوا ټي وي ګرانو کتونکو السلام علیکم. د پښتو ادب او څېړنې په نړۍ کې د استاد حبیب الله رفیع نوم به هر چاته یاد وي. هغوی نه د افغانستان او پاکستان په کچ بلکې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې خپل خاص حیثیت او شهرت لري. استاد حبیب الله رفیع د افغانستان د وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ په وړې ابدري کلي کې په کال 1945 کې زیږېدلی دی. هغوی د 11 کالو په عمر کې د پښتو شاعري شروع کړې ده. د افغانستان د علومو اکیډمۍ کابل کې د سلاکار په حیثیت هم ذمہواری ترسره کړې دي. د محقق او جورنالست په حیثیت هم هغوی خاص کردار ادا کړی دی. د پښتو ژبې او ادب د پرمختګ ترویج او ودې دپاره د استاد خدمات به تل یاد ساتلی شي. استاد حبیب الله رفیع د 120 نه زیات کتابونه لیکلي، څېړلي او چاپ کړي دي. استاد حبیب الله رفیع د پاکستان، ایران، سعودي عرب، امریکا، کینیډا، عرب امارات، بیلجیم، انګلستان او ځینې نورو هیوادونو سفرونه هم کړي دي. استاد حبیب الله رفیع سره موږ په کال 2013 کې د خیبر پښتونخوا د ایبټ آباد ضلع په باړهګلی کې د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون لخوا د پښتو پرمختګ لارې چارې په موضوع د ترسره شوي لومبی 3 ورځني نړیوال کانفرنس په دوران یوه ځانګړې مرکه کړې ده. دغه مرکه په دې ډول ده. کانفرنس شروع د 2 ورځ ده. دا د پښتو ژبې د پرمختګ دپاره څومره ګټور ثابتېدی شي؟ په کم نظر تاسو ولیدل چې د دې کنفرانس سیمینار نوم دی پښتو ژبې پرمختګ دی. کومې مقالې چې د دې سیمینار لپاره غوره شوي دي ټولې په هغو مسایلو غږیږي چې د پښتو د پرمختګ لپاره د ټولې لویې پښتونخوا لیکوال وغږیږي، وړاندیزونه وکړي او بالاخره هغه ومنل شي. نو په دې اساس د دې اثر به په راتلونکي کې د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره اغیزمن وي او د ژبې په درد بوخلي، ځکه د علماو ترمنځ تبادل افکار دی او په دې مسایلو غږیږي او دا ستاسو په میډیا کې، په نوره میډیا کې دا منعکس کیږي او بالاخره دا هغه نتیجه چې په کار ده، هغه پایله چې موږ هغه ورته لرو، امید ورته لرو، هغې ته رسیږي. د افغانستان کې او پاکستان کې دلته چې کم پښتانه لیکوالان دي، پښتنو لیکوالانو ته څه داسې ستونزې راپېښې دي؟ ستاسو ته داسې مشترکه چې کومې ستونزې خو زیاتې دي او هر وخت دا ستونزې پیښیږي، ځکه ژبه د پرمختګ په حال کې ده. ژبه ولاړ شی نه ده. ژبه ورځ په ورځ د تکامل په لوري ځي، د تغییر په لوري ځي، د نوي مسایل پکې را پیدا کیږي. نو په دې اساس دا نوې خبره نه ده. تقریبا د 80 کالونو راهیسې دا خبر را روانه ده. په ژبه کې وخت په وخت ضرورتونه پیښیږي، وخت په وخت فیصلې کیږي. 28 کاله مخکې موږ د باړهګلۍ پرېکړې کړې وې چې هغو اوس تقریبا په 115 نتیجه ښندلې ده. نو په دې اساس په دې سیمینار دا نه خلاصیږي، دا لړۍ به روانه وي، نور سیمینارونه به کیږي، نور به کیږي. د ژبې هغه مسلې او هغه کشالې او هغه ستونزې چې ورپېښې شوي دي هغه به مطرح کیږي او د هغو د حل لارې به لټولې کیږي. د کابل او د اسلام آباد ترمنځ چې کوم هغه سیاسي داسې کله کله د اړې ګړې پیدا شي، د تاوتریخوالی پیدا شي، یو بل نه چې تعلق چې دی اړیکې چې هغه لږې کمې او کمزورې شي، نو دا شاعر، ادیب او لیکواله په دې سیاسي اړیکې سمولو کې څه کردار جوړیږي؟
هغوی ښه مصلح خلک وي، هغوی سوله غواړي، امن غواړي، خصوصا د لوی پښتونخوا پښتانه په خپل منځ کې نیک روابط غواړي، څو دوی وکړی شي په ګډه د خپل فرهنګ د خپلې ژبې دپاره کار وکړي. نه د دوی رول دا دی چې د امن چیغه پورته کړي او دا شخړې چې پیښیږي د دې مخنیوي لپاره خپل غږ راپورته کړي. او زه باوري یم چې اوس زموږ لیکوالو و ادیبانو شاعرانو د شعور پیدا کړی او د اوږده جګړه کې چې په دې منطقه کې روانه ده، په افغانستان کې روانه ده، دوی د امن غږ پورته کړی او آرزو لري چې امن راشي او دا شخړې او مشکلات د منځه ولاړ شي. دا د خوشحال بابا کتاب تاسو اوس چاپ کړی دی، پرون تاسو یو دغه موږ ته ومښو، نو دا څه رنګ کتاب دی، څه ځانګړتیا په دې کې ده؟ د خوشحال بابا کتاب د هغو نسخې له مخې جوړ شوی چې د پخپله لیکلی ده. تاسو پوهېږئ چې یو شاعر چې پخپله یو څه لیکلي وي هغه ډېر صحیح دي. د دې نه وروسته چې د ده دیوانونه چاپ شوي په هغو کې ډېرې زیاتې ګوتې وهل شوي دي. هر چا په خپل په خپله فکر سمونې پکې کړي. مثلا خوشحال بابا وایي دل و دیده، یو کاتب راولاړ شوی هغوی په لیکلي دي زړه او سترګې، شعر یې وران کړی دی. نو په دې ترتیب د دې نسخې په چاپېدلو سره به هغه غلطۍ چې د بابا په دیوان کې په چاپونو کې شوي دي هغه به سمیږي او وروسته له دې به دیوانونه د دغې نسخې له مخې ترتیبیږي. دا دلته کې چې 28 کاله مخکې کم کانفرنس شو او باړګلۍ املا بیا راغله، دغسې کم لیکدود دی، نو هغه زمونږ او تاسو په هغې کې هم وی باړګلۍ کانفرنسونه چې کم شوي وه، نو هغې کې هغه یې زمونږ او ستاسو یعنې د دې ځای د ملګرو او دغه ځای ملګرو په اتفاق رانغی، هغې د وجې خو په پښتو ژبه باندې اثر خو نه دی پروت دی. د هغو په برخه کې ما په هغو وخت کې چې د پرېکړه موږ وکړه، نواز طاهر صاحب د خدای وبخي، هغو وخندل، وایي د یا مسله ولې تاسو بشپړه حل نه کړه؟ ما ورته وویل، ما وایي 15 یاګانې وي، تر اوسه پورې ټولې متنازعې وي، اوس موږ د 15 نه 4 نیمې حل کړي، نیمه یې پاتې ده، دا بیا بل وخت ده. اوس هغه وخت راغلی چې د نیمه هم خبرې وشي او زه باور لرم چې دا به هم حل شي. د پښتو شاعرۍ پرون او نن کې فرق سره په کم ډګر ولاړه ده، ښه شوې ده که نه کمزورې شي؟ شاعري د وخت مولود ده، د وخت نه زیږېدلې ده. پرونی شاعري خپل اقتضاعات درلود، نننۍ شاعري خپل مقتضیات لري. د ورځې غږ باید پکې وي. د پښتو په شاعري کې یو لوی خصوصیت دا دی چې پرون یې هم د خلکو غږ منعکس کړی او نن هم د خلکو غږ منعکس کوي. دا د پښتو ژبې تاریخ څومره لرغونی، څومره پخوانی دی؟ څوک وایي 15,000 کاله، څوک دا په دې مختلف دغه راځي. تاسو څه وایي؟ خبره دا ده چې باشعور انسان، هوښیار انسان 6,000 کاله کېږي چې پیدا شوی. د دې نه وړاندې انسانان چې وو هغه تقریبا د حیواناتو سره مساوي وو. او په دې لړ کې هغه وخت چې خط پیدا شوی دی، د ژبې ثبوتونه هم پیدا شوي، ژبه هم ثبت شوې ده. د خط نه وړاندې د ژبې سندونه نشته، لیکن په پښتونخوا کې یا په پخواني افغانستان کې د خط د پیدایښت نه وړاندې سندرې پیدا شوي او دا سندرې د ویدي سرودونو په نامه موږ ته راپاتې دي، 4,500 کاله عمر لري. او په دې کې د پښتنو د قومونو نومونه، د سیمو نومونه، د ځایونو نومونه، د پښتو لغتونه دا ټول راغلي. نو دغو 4,500 کلونو راهیسې د پښتو نښې نښانې شته، راپاتې دي. او بیا 2,000 کاله کېږي چې د پښتو لیکنی شکل په ډبرلیکونو کې راغلی چې په هغو کې د پښتو توري، د پښتو غږونه، د پښتو لغتونه ثبت شوي دي. دا د امن راوستو چې کومه مسله ده په افغانستان کې هم ده، په پاکستان کې هم ده، په ګرده نړۍ کې هم ده، د یو لیکوال او شاعر په سر باندې څه ذمهواري راځي؟ د شاعر په سر همدا ذمهواري ده، چون شاعر پاک احساسات لري، نازک احساسات لري. د هغو په سر دا ذمهواري ده چې د جګړې، د تاوتریخوالي، د وینو بهولو د مخنیوي لپاره خپل هغه عاطفي غږ راپورته کړي
او انسانانو ته د انسانیت غږ وکړي چې انسان وژل د انسانیت کار نه دی. نو په دې اساس به دوی خپله دنده ترسره کوي او د جنګ په پوره کولو کې د دوی غږ مؤثر دی. دلته پاکستان کې چې کم لیکوالان دي د پښتو، هغوی د تاسو په کم نظر ګورئ؟ زموږ ټول ورونه دي، د ما څه دپاره تقسیم نشته. ټوله پښتونخوا یوه پښتونخوا ده، لویه پښتونخوا ده. په دې پښتونخوا کې ادیبان، شاعران، لیکوال ټول په ګډه د خپلې ژبې دپاره کار کوي. نو په دې اساس زما خاص نظر نشته. ټول د خپلې ژبې خدمتګاران دي او ژبې ته کار کوي. د دوی اړیکې نورې څونه ژورې کیدی شي او یو بل ته نور رانږدې کیدی شي؟ هغه مشکلات باید ورک شي، سیاسي مسایل باید حل شي او د دوی غږ باید واحد غږ وي. دوی سره په د ژبې په برخه کې، د کلتور په برخه کې د کومه ځای چې د دوی وسه کیدی شي، باید د خپلې ژبې د پرمختګ یووالي او د یوه غږ مخ